چتا هم نمرود او حامان غر کړیو او څنګه چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان غر کړیو یا الله تعالی موږ د دې زمونږ نه د دې حسد نه د دې الله تعالی هر هغه شیطانی نه چې دې زمونږ په مقابله کې کوي او کړی دا یا الله موږ ته غینه په امن راکړي یا الله تعالی موږ په دې حالت باندې رحم وکړي موږ باندې باران را اوري یا الله تعالی موږ باندې رحمت باران را اوري یا الله تعالی موږ باندې اغمر باران را اوري چې څنګه موږ ته ضرورت وي یا الله تعالی زموږ د ګرمي او د تکلیف کم کړي یا الله تعالی زموږ په دې انسانانو رحم وکړي زموږ الله تعالی په دې جناورو رحم وکړي زموږ الله تعالی په دې ونو بوټو باندې رحم وکړي یا الله تعالی زموږ مشکلات آسان کړي یا الله د قران موږ ته آسان کړي یا الله تعالی په دې باندې موږ پوي کړي زموږ سینې قران د پر اخلاص کړي زموږ کورونه الله تعالی د قران نظام مطابق کړي زموږ د وطن د قران کریم نظام مطابق کړي زموږ ژوند قران مطابق کړي الله زموږ مرګ د قران مطابق کړي یا الله زموږ نور دعاګانې هم قبول کړي زموږ بیمارانو ته الله شفا ورکړي یا الله تعالی زموږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله موږ بیمارانو ته شفا ورکړي یا الله تعالی ته زموږ رب اته پروردگار یا الله تعالی موږ د قرضونو نه نجات راکړي زموږ معاشي پریشانیاں آسان کړي یا الله تعالی موږ تانه غوښتن کیو الله هر هغه خیر نصیب کی چتا پیدا وکړي دے یا الله هر هغه شر موږ بچو ساتي چتا پیدا وکړي دے یا الله هغه دعاګانې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم غوښتي وي او تا قبول کړي دي الله تعالی هغه دعاګانې زموږ په حق کې هم قبول کړي یا الله تعالی تاب دي قران کې د حج او د عمره یا الله تعالی د بیت الله ذکر وکړو موږ هم بار نصیب وکړو کې چې حجونه نه دي کړی هغه په حج کې نصیب وکړي چې کړی دی الله تعالی وي بیا به نصیب وکړي موږ دغه کار آسان کړي موږ بچي الله تعالی خپل دین د پاره خوښ کړي یا الله تعالی خپل حفظ او امان کې وساتي موږ د هر شر او فساد نه بچو ساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم محمد وبارك وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر. يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. يا باسط اليدين بالرحمة. يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. يا كريم الصفح
يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها.